الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ګرانو محترم ورونو، موضوع چې زه پرې خبرې کول غواړم هغه وسیله ده. په عامو الفاظو کې به ووایو بعضې خلک دي چې داسې عقیده لري، او زموږ هم یو وخت کې داسې عقیده وه چې دا مړي چې دي دا د الله نیک بندګان دي، او موږ خبر خو الله نه مني، نو دا موږ الله ته وسیله کو، سفارشي به کو چې دا زموږ دعا ومني. وسیلې باندې الله سبحانه وتعالی قرآن کې امر کړی چې یا ایها الذین آمنوا، ای کسانو چې ایمان راوړی دی، اتقوا الله، الله نه وویریږئ، وابتغوا الیه الوسیلة، او الله په دربار کې وسیله ولټوئ. دا سوره مائده 15 آیت ده. دې باندې خو امر شوی چې وسیله ولټوئ، خو د هر شي حکم چې قرآن کې وشي نو موږ باید د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندګۍ نه زده کوو چې هغه په دې وسیلې باندې څنګه عمل کړی. دا بعضې خلک چې وایي چې قبر به موږ وسیله کوو، داسې طریقې باندې نه. که موږ ته الله سبحانه وتعالی په قرآن کې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ژوند کې کوم دا راښودلی دی. اول خو مفسرینو د دې آیت لاندې لیکلي دي چې د وسیلې څه معنا، وابتغوا الیه الوسیلة، یعنې اطلبوا، تاسو طلب وکړئ القربة الیه بالعمل بما یرضاه، هغه عمل وکړئ چې په هغه باندې الله سبحانه وتعالی راضي کېږي. یعنې وسیله معنا ده چې تاسو نیک عمل وکړئ چې په هغه باندې الله سبحانه وتعالی راضي شي. د دې دلیل د قرآن نه څه دی؟ الله سبحانه وتعالی قرآن کې وایي سوره فاتحه ده، موږ همیشه تقریبا که څوک صرف فرض مونځ هم کوي نو ولذلي به وایي چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله ستا عبادت کوو نو وسیله م عبادت که، و ایاک نستعین، او تا نه کومک غواړو نو خپل عبادت هم وسیله که. بیا دا وسیله چې ده دا شرعي هم ده او بدعي، او بعضې وخت کې کیدای شي شرک هم شي. شرعي وسیله ما هو ویلی کنه چې شریعه هم شته ده، یعنې شریعت مشروع کړی او جایزه ده، جواز لري. هغه داسې ده، هغه په 3 رقمه نه، لکه انسان خپل عمل الله سبحانه وتعالی ته مخکې کړي، لکه سوره دغه کې راځي فاتحه کې چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، الله ستا عبادت کوو تا نه کومک غواړو نو خپل عمل هم الله ته وسیله که. یا د الله په صفاتو باندې الله نه دعا غوښتل. الله فرمایي چې ولله الاسماء الحسنى یسبح له، د الله ښایسته نومونه دي، تاسو په هغه باندې الله ته آواز ورکړئ. یا رحمان، یا رحیم، داسې نومونه باندې الله ته آواز ورکړئ، ستاسو دعا به الله سبحانه وتعالی قبوله کړي. دا دویمه شوه. اول خپل عبادت د باره کې یو حدیث هم راځي په بخاري کې چې 3 کسه په یو غار کې باندې شوي وو، نو یو ویلی چې الله مخې د غار مخې ته سوري مخې ته یو غاټه تیږه راوغورځېده، مخې بنده کړه، دوی وتلی نه شو، زور یې واخ. نو یو ویلي چې الله زما داسې مور او پلار و، هغوی ته ما همیشه د خپلو زامنو نه مخکې شودې ورکولې، نه مال به مې چې ولوشو نو بیا مې شودې هغه ته ورکولې. یو ورځ زه راغلم او هغوی ویده شوي وو، د سهاره پورې مې انتظار وکړو، خپل ماشومانو ته مې ورنه کړو چې خپل پلار ته مور ته یې ورکړم. نو دا عمل ما ستا دپاره کړي، دا تیږه ته لرې کړه، نو خپل عمل الله ته وسیله کړه. بله همداسې دعا وکړه چې ما یعنې ترور لور او هغې ما نه پیسې غوښتې، ما ورسره زنا اراده وکړه چې زنا ورسره کړي، هغه راضي شو. بس یو دم چې رانږدې زه ورته نږدې شوم، هغه ویل چې اتق الله، الله نه وویرېږه. نو ما ویلې چې 1000 روپۍ مو واخله او ځه، که دا عمل ما ستا دپاره کړی، تیږه لرې کړه، نو خپل عملونه یې الله ته وسیله کړه. یا یو کس نیک یا صالح انسان دی، نیک عملی دی، هغه ته ورشي چې ما ته دعا وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ډېرو حدیثو کې دا یعنې نقل دی، او په بخاري کې حدیث هم شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صحابه ورغلل چې باران ته دعا وکړه، نو هغه کوله. دا 3 واړه جواز لري. یعنې مثال یو کس خپل عمل الله ته وسیله کړي چې دا عمل مې الله ستا لپاره کړی، ته دا کار وکړه، یا د الله په نومو باندې، یا صالح بنده ته ورشي هغه ته وایي چې دا زما کار ته وکړه. دې نه بغیر قبرونه مړي وسیله کول دا په اسلام کې نه جواز لري. قرآن، سنت، اقوال د علماو په دې باندې رد دی. اول دوی خلک څنګه کار کوي؟ دوی الله سبحانه وتعالی انسانانو سره اول مشابه کوي. ته چې ورته کله وایي چې هلکه ته دې قبر ولې الله ته وسیله کوې چې زما د فلانی کار الله د فلاني مړي په وسیله وکړه، دا تا ته وایي چې زه خو ډېر ګناهګار یم، ګناهونه مې ډېر کړي دي،
او الله زما دوا چېرته قبولوي. بیا مثال هم ورکړي وایي ګوره وایي ته چې دنیا کې چېرته کار دې بند شي نو وزیر ته ورشي، وزیر بیا لاړ شي باچا ته وایي نو زما خبر نه مني دا مړی چې دا وزیر مثال دی زه باچا یعنی نعوذ بالله الله مثال غلط مثال دی. الله په قرآن کې وایي چې لا تضربوا لله الامثال، الله لپاره مثالونه مه وایي، هغه مثالونه چې قرآن سنت کې نه مه وایه ځان نه مثال چې داسې به شي او فلانی به شي. اول خو مونږ وایو چې ستا دا قیاس دا غلط دی. علت دا دی وره په دنیا کې چې یو کس مونږ سفارشي کوو هغې دوه درې وجې، مثال زما یو ورور دی هغه جرم وکړه، جرم یې وکړه د پولیسو سپې راغلل دی بوته دی بندي که. زه چې پولیس سټیشن ته ورغلم نو کوم ایس پي هر څوک چې و هغه زه ولیدلم نو یا دا ایس پي ما پیژني چې زه یې ولیدلم نو بس زما د پیژنګلو د وجې نه زما ورور خوشي که چې زه پرېږدی که نه ما نه متاثره شو، دوستۍ نه متاثره شو پرېښوده. او دا ایس پي اول کې پوهېدم نه چې دا کس څوک دی چا ورور دی څوک نه دی که نه علم غیب ورسره نه و. یا داسې کیدلی شي چې زه ډېر طاقتور یم دا ایس پي ما نه ویرېږي چې ولا دې کس سره زور ډېر دی سبا به ما دې خپل ډیوټي نه اخوا کړي راځه دا ورور یې پرېږده که نه یا پیسې ورکړم هغه پرېږدي. دا درې واړه وجوهات دي چې یا کس ویرېږي او زما دا ورور پرېږدي سفارش قبول کړي وسیله قبوله کړي. خو آیا الله سبحانه وتعالی سره دا مثالونه یعنې زیب خوري؟ آیا الله سبحانه وتعالی خلکو نه خبر دی چې دا چا ورور دی د چا زوی دی او څه مشکل دی؟ هغو تا نه خبر دی چې ستا په زړه کې څه تېرېږي؟ هر څه نه دی خبر دی چې څه تکلیف لري. بل دا کوم کس چې ته سفارشي کوې آیا نعوذ بالله الله هغه نه بغیر ستا سفارش نه قبولوي؟ الله د هغه نه بغیر ستا سفارش نه قبولوي. نعوذ بالله دا کس دومره طاقتور دی چې په الله باندې خپله پړه اچولی شي هغه کار به حتمن کوي داسې دی ناسم نه دی. یا نعوذ بالله الله ته کومې پیسې ورکړي یا د هغه د طاقت نه ویرېږي دا خو یو هم نشته. بیا ولې مونږ هغه طریقې استعمال کړو چې کوم شریعت نه دي ښودلي، کوم مثال چې الله سبحانه وتعالی سره هېڅ زیب نه خوري دا خو صحیح مثال هم نه دی. باید داسې مثالونه غلط ورنه کړو الله سبحانه وتعالی ته. بل دا کوم قبر چې ته وسیله کوې دې باندې خو تا خپله جنازه وکړه. کله چې یو کس مړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې تاسو پرې جنازه وکړئ او اخلاص سره دوا وکړئ. نو ته خو په هغه باندې دوا کړې دی چې الله دا کس وبخه نو هغه څنګه ته بې وسیله کې الله ته وسیله کې. بل دا عمل لا د صحابو نه نقل الا دا کوم ضعیف حدیثونه هغه به انشاءالله اخر کې څو نقل کړو چې بعضې خلک نقل کوي دا کار هغوی کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ویل بخاري کې حدیث دی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوندی او صحابه به ورته ویلي چې باران ته دوا وکړه. کله چې وفات شو بخاري کې حدیث دی چې عمر رضی الله عنه ویلي چې كنا نتوسل موږ به توسل کوو په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې. اوس په ابن عباس باندې عباس رضی الله عنه په ذریعه باندې یعنې هغه ته وایي چې دوا وکړه نو هغه به دوا کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر ما ورته نه ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله وایي چې لا تجعلوا قبري عیده زما قبر نه عیدګاه مه جوړوئ هر ځای کې چې هستئ دوا کوئ. بل مړی ستا د خبره اوري الله قرآن کې وایي چې انک لا تسمع الموتى ولو سمعوا ما استجابوا لكم. مړی خو ستا دوا نه اوري چې دوا یې ونه اورېده نو بس خبره ختمه. بل د اکثره زموږ ورونه چې دي دا د حنفي مذهب معنی دي. دوی خو چې خبر راشي مونځ باره کې رفع الیدین باره کې زمونږ ابو حنیفه صاحب داسې ویلي دي او زمونږ ابو حنیفه صاحب داسې ویلي نو آیا توسل باره کې هم د هغه نه څه نقل شته او که نه؟ دا دومره ضروري امر چې شرک او اسلام پې بعضې خلک وایي چې بعضې وایي چې حرام دی بعضې شرک دی نو دومره یو ضروري امر آیا دې باره کې د هغه نه هم څه نقل شته که نه؟ او بلکل ته نقل شته. خو دا دوی حنفیان مونږ ته وایي چې تاسو غیر مقلدین یاستئ امامان نه مني خو دوی خپله نه مني. میوزیک چې راشي بس ابو حنیفه رحمه الله وایي چې سماع ته غوږ کېښودل فسق دی وتلذذ به کفر خوند ته اخیستل کفر دی. خو دوی په هر واده کې میوزیکونه راوړي. ابو حنیفه رحمه الله وایي چې په جماعتو کې ملایان تنخواه صحیح نه ده بس هر ملا دوی تنخواه اخلي هلته غیر مقلدین دي. قرآن خواني امام ابو حنیفه وایي چې صحیح نه ده دوی به هم نه مني. نو همداسې ابو حنیفه رحمه الله توسل باره کې څه وایي دا په صحیح سند سره نقل دی دور المختار کې چې عن بشر عن ابي يوسف عن ابي حنيفه رحمه الله
لا ينبغي لأحد أن يدعو الله تعالى بأسماء وصفاته. یعنی چا لپاره جواز نه لري چې الله ته آواز ورکړي صرف د الله په صفاتو سره. الله صفات نه بغیر په بل چیز باندې ابو حنیفه رحمه الله چې دا جواز لري. بیا د څنګه مړی الله ته وسیله کوي او وایي چې دا زه تا ته وسیله کوم او داسې دی فلانی دی. زما ورونو داسې عمل نه باید ځان وساتو چې زموږ عمل، زموږ ایمان، زموږ ټول عملونه به برباد شي. شفاعت به په آخرت کې صرف کیږي، دنیا کې څوک نشي کوي. الله وایي چې من ذا الذي یشفع عنده الا باذن الله. د الله په اذن سره به کیږي قیامت کې. یعنی قیامت الله دربار چې ودرېږي نو هغه وخت کې به الله خلکو ته وایي چې راشه ته فلانی او ته فلانی راشه ته به شفاعت کې. اوس هېچا باره کې موږ نشو ویلی، صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې چې هغه حدیث کې راځي چې خپله یې ویلي زه به شفاعت کوم. نورو خلکو باره کې هسې نه، دا دنیا کې نه آخرت کې. دنیا کې څنګه هسې مثال موږ ورکو. باید کوشش وکړو چې توحید خپل کړو. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم کس کې توحید نه وي هغه کس کامیابېدلی نشي، د هغه ایمان هر څه یعنې په خطره کې دي. تاسو وګورئ الله قرآن کې وایي چې واذا سألك عبادي عني فإني قریب. کله چې یو بنده ما نه وغواړي زه ډېر قریب یم ورته. ته چې یو پیر بابا کاکا صاحب فلاني صاحب ته ورځې چې تا وسیله کوم 50 40 یا 200-300 روپۍ به اخلي او پیر بابا ته به ټکسي مکسي او موټر نیسي هغه سره پوځوي او ستړی مړی به شي پیر بابا ته ورځي. الله وایي چې فإني قریب، زه تا ته نږدې یم. الله سبحانه وتعالی بیا وایي چې ودعوهم مخلصین له الدین. تاسو الله ته آواز ورکړئ. الله فرمایي چې وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله إلها فلا تدعوا الله سره تاسو مع الله احد. تاسو الله سره بل چا ته آواز مه ورکوئ. تاسو فکر وکړئ د مکې مشرکینو همدغه عقیده وه. هغوی داسې نه ویلې چې دا زموږ بوتان چې دا خدایان دي، نه، هغوی به ویلې چې دا ډېر ښه کسان دي او د دوی مونږ چې دا وسیله کوي الله ته نو نیکۍ د وجې نه دا خلک زموږ نن سبا همدغه عقیده لري. په سورې زمر کې وایي که نه الله سبحانه وتعالی و تاسو چې کله دوی نه پوښتنه وکړئ مشرکین نو دوی وایي چې مونږ خو دوی عبادت نه کوو بل یقربون الی الله زلفه. درېیم آیت دی، مونږ خو دوی عبادت نه کوو وروره، مونږ خو دوی باندې ځان الله ته نږدې کوو. همدغه عقیده یو شی عقیده چې الله زموږ خبره نه مني، هغوی به همدا خبره کوله چې دا خو صالحین دي. نو الله سبحانه وتعالی وایي چې مسجدونه صرف د الله دي، اواز به صرف په دې مسجدو کې الله ته ورکول کېږي بل چا ته نه. توحید باندې د اسلام جوړ دی، د نورو دینونو نه فرق ده په اسلام کې همدا دی. الله فرمایي په قرآن کې والذین تدعون من دونه، هغه خلک چې د الله نه بغیر بل چا ته آواز ورکوي لا یستطیعون، هغوی طاقت نه لري نصرکم ستا کومک ولا انفسهم ینصرون، نه ستا کومک کولی شي نه خپل کولی شي. که هغه چېرته ستا کومک کولی شي خو ځان نه به یې دا چم خاورې چې پې پرتې دي دا به یې لرې کړې وي. جنازه کې به یې خلکو ته ویلي چې په ما جنازه مه کوئ، زه ولا بخلی شوی یم او نیک صالح یم، صالح انسان یم. هغه خو د بل چا کومک نشي کولی، ستا به څه کومک، خپل کومک نشي کولی، بل چا به څه وکړي. او موږ لاړ شو په قرآن کې تاسو وګورئ کله چې په انبیاو باندې تکلیف راغلی دی هغوی همیشه الله ته متوجه شوي، بل څوک نه وسیله کړی نه دی. لکه قرآن کې راځي آدم علیه السلام نه چې کله خطا وشوه نو هغه ویلي چې قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. الله ته که په ما رحم ونه کړي زه خاسرین نه یم. دې باره کې بعضې خلک غلط شینې خوارې کړي دي چې دغه آدم علیه السلام په عرش باندې لا اله الا الله ولیدله بیا هغه باندې الله ته سوال وکړي، ټول دروغ دي. الله سبحانه وتعالی خپل قرآن کې وایي چې فتلقى آدم کلمات، موږ آدم علیه السلام ته بعضې کلمات ورښودلې. کلمات څه قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرین. دا دعا یې وکړه. همداسې د نوح علیه السلام باره کې راځي چې قال رب انصرني بما کذبون، ربه زما کومک وکړه هغه خلکو مقابل کې چې زما دغه کوي تکذیب کوي. او بیا همداسې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې دعا یې په قرآن کې نقل ده چې ربي زدني علما، ای ربه زما په علم کې اضافه وکړه، زما په علم کې اضافه وکړه. اصحاب کهف باره کې همداسې راځي، هغوی من چې کله تکلیف راغلی نو هغوی ویل چې ربنا اتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. الله پاکه ته زمونږ دغه شه دوا قبوله کړه، زمونږ تا طرف